سلامونه ګرانو کتونکو او اوریدونکو متعلی اخون یم پی کې سات کیو نن د یو امیدوار خواله راغلی یو د هغوی سره به د هغوی د کمپاین په حواله باندې د ووټ په حواله باندې او د روان انتخاب په حواله باندې خبرې اترې کوو آزاد امیدوار ارشد حسین را سره په پروګرام کې ملمه دی. ارشد خان په پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایم. جوړ تکړه خوشحاله. مننه اخون صاحب یو جان مننه. ارشد خان دا راته ووایه د تحریک انصاف دپاره مو بلها خدمات دي وخت یې ورله زیات ورکړی د هلکوالي نه نو بیا ولې په آزاد حیثیت باندې ولاړ یې؟ اخون صاحب دا یو پراپیګنډه ده او ټیکټ ما ته پارټۍ میلاو شوی دی او ما چې خپل کمپین شروع کوو نو ما ټیکټ میډیا ته هم شو کړی خو په بدقسمتۍ سره په پارټۍ باندې قبض یا مافیا ده. صحیح دی جی. او هغو موږ چې د کومې خبرې خلاف راوتي یو د موریثیت د ناانصافۍ او موږ د میرټ ملګري یو هغه خلکو هغه موریثیت په دې پارټۍ کې ځان راوستی دی او اوس دا خبره کوي چې چاته چې ټیکټ نه دی میلاو شوی چې یاره که ما ټیکټ نه دی میلاو خو لکه ما خلکو له کارونه کړي نو د تحریک انصاف منشور دغه نه دی او د تحریک انصاف منشور په دې ملک کې انصاف دی په دې ملک کې د میرټ بالادستي ده او زمونږ چې کوم دغه دی هغه نه پاکستان دی نو دا بالکل دغه خبره ده چې یاره دا پروپاګنډه ده او نور د سپریم کورټ د فیصلې نه وروسته چې هغه په هغې باندې زموږ پارټۍ ته ډېر غټ نقصان ورسېدو کنه که سپریم کورټ دا فیصله نه یې شوې زموږ نه نښه نه یې اخیستی شوې نو زما په خپل خیال موږ ته کمپین ته هم ضرورت نه و زموږ نښه شوې نو په هغه د فیصلې نه وروسته خو بیا مطلب دی د پی ټي ای ټول کینډیډیټ آزاد دي. ویل کېږي چې ټیکټونه په مساوي بنیاد باندې نه دي تقسیم شوي نه د ټیکټونو د تقسیم نه د پارټۍ کم چیرمین چې دی عمران خان هغه خبر دی. په دې اړه باندې تاسو څه وایئ؟ په دې اړه موږ دا وایو چې یاره د خان صاحب سره پراپرلی مشاورت نه دی شوی. صحیح دی جی. او خان صاحب سابقین چې وو نو موږ چې کله په زمان پارک کې وو خان صاحب لا جیل ته نه وتلی نو خان صاحب په زمان پارک کې موږ ته پخپله ویلي وو چې یاره سابقه 60% کسانو ته ونه میلاویږي چې په هغې کې زموږ د حلقه هم وه نو دا بالکل کلیر خبره ده چې یاره د دغه خلک دعوې کوي او صرف قبضه مافیا ده او د خپل دغه چې دي او دا د 2013 نه د اخون صاحب تاسو ته پته په 13 کې هم دو ټیکټ واغستو بیا په 15 کې هم دو خپلوان په بلدیات کې تحصیل ناظم کو بیا په 18 کې هم دو ټیکټ واغستو بیا په 22 کې هم د خپل خوري راوستو نو موږ خو دغه موریثیت خلاف یو او خان صاحب د موریثیت مرګره نه دی او د هغې زنده مثال دا دی چې هغه کله د پارټۍ چیرمنشیپ نو د هغه خویندې وي د هغه وایف وه د هغه خورۍ وو د هغه نور نږدې ریلیټیوز وو خو هغه د بنیر یو بریسټر صاحب له دا چیرمنشیپ ورکو موږ هم دغه فالوورز یو موږ دپاره رول ماډل هغه دی زموږ دپاره دا کم لوکل خلک چې زموږ په لاس چې کم مشران شو د دوی زموږ دپاره حیثیت نشته. په آزاد حیثیت باندې ولاړ یې ارشد خان او د آزاد امیدوار څنګه چې خبره کېږي چې یاره د هغو څه ځای نشته دوی به ځي بل یو ګوند ته نو ستاسو به څه پوزیشن او تاسو ته په مقابله کې ستاسو د پارټۍ نور ملګري هم ولاړ دي؟ منګه خو دا دغه دی چې تیر د 27 سال نه زه پاکستان تحریک انصاف فاونډر ممبر یم د 12 جون 1996 نه او ما د خان صاحب په ډایرکټ ټیم کې کار کړی د اخون صاحب لاهور کې او بیا د پارټۍ لپاره زموږ الحمدلله ډېرې قربانیانې دي نو دا نور کسان چې کم ځان ته دغه وایي نو دوی باقاعده کومه پی ټي آی پي چې جوړه شوې ده د خلکو سره دوی خبرې شوي دي دوی به ځي د هغې نه پس نو زموږ عوام ته دا درخواست دی چې ګوره دوی په دوکه کې رانه شي دا د عمران خان په نوم یو کاروبار دی سیاست نه دو کاروبار کې بس ټیک شو دا ازر من الشمس ته چې یاره په ثابت ملک کې د خان صاحب وټه پاتې شو زمونږ خبره نو زمونږ خو به د اثر پرې شي او عمران خان به پرې نه دی او پارټي به پرې نه دی. د ستاسو د پارټۍ تحریک انصاف مشران وایي چې په آزاد حیثیت باندې یا زمونږ ته مخالف څوک ولاړي پارټي ورته ټیکټ نه ورکړی نو دغه رکنیت به مونږ معطل کوو نو تاسو 7 حلقه چې ده نو هغې کې تاسو په آزاد حیثیت ولاړ او ټیکټ تاسو سره پارټۍ د طرف نه دی میلاو په دې حواله باندې تاسو څه وایئ؟ دا بالکل جعلي پروپاګنډه ده ما ته یو جعلي شوکاز رالیږلی په میډیا نو د شوکاز دا طریقه نه ده چې یاره دا ته په میډیا ولیږي دا یا خلک بای هینډ ورکوي یا بای ډاګ ورکوي بله خبره دا ده چې یاره د سپریم کورټ د فیصلې نه وروسته د پارټۍ ټول سټرکچر ختم شوی دی پای کې مرکزي چیرمین دی پای کې صوبایي صدر دی پای کې ریجنل عهدهداران دي نو د ډسټرکټ صدر د کوم ځای نه راغی بل د ډسټرکټ صدر چې دی دا یو پپټ ناست دی د هغه سره جی ایس هم دا موږ مخکې هم په میډیا ویلي دي چې یاره دا خو دغې زورور دی قبضه مافیا چې ده په پارټۍ کې چې کوم قبضه مافیا ده دا دوی ځانه یو پپټ یو کلینیک کې نیولي دي او دوی موږ ته د دې نه مخکې خصپا ویلي دي او دوی سلیکشن کې خپل هغه پپټ هلته کښېنوي
نو موږ نه دغه پوپټ مینو او نه د سره داسې اختیار شته. بله خبره دا ده چې یاره دی په 2013 کې پارټۍ ته راغلی په امبریلا باندې، نو دی څنګه باندې ورکړ ته وایي چې یاره ته شوکاز درکوم، بلکې انشاءالله تعالی دله به موږ شوکاز ورکوو. ارشد خان تاسو بار بار قبضه مافیا یادوئ، نو د قبضه مافیا نه ستاسو مطلب څه دی؟ څوک د قبضه مافیا؟ زمونږ په پارټۍ کې دا کم کسان چې په څلورم ځل او په پنځم ځل ودرېږي دا قبضه مافیا ده. سمپل از دیټ. اوس خبر شولو جی چې ستاسو په حلقه کې ډاکټر امجد هم د تحریک انصاف نه ولاړ دی، تاسو هم د تحریک انصاف نه ولاړ یئ. په شموزو کې ستاسو د هغوی د ملګرو په منځ کې څه ډله بداوی راغی، یو بل ته څه بدې ردې وویلی شولې، دغې باندې لږه رڼا واچوئ. په دغه اوره موږ دا وایو چې یاره موږ خو د عمران خان په مینه مست یو او موږ د عمران خان سره په هر جدوجهد کې او د هر فرعون خلاف ولاړ یو. نو دا اوس هم یو فرعون جوړ شوی دی، د ده کار خو سپکوالی، بدماشي، فرعونیت. دته پاکستان تحریک انصاف ورکران هم ډېر سپک کړل، دغه پاکستان تحریک انصاف مشران چې دي د هغوی بې عزتیانې وکړې او د ځان ته عالینال وایي. نو موږ د دغې فرعونیانو خلاف میدان ته راوتي یو او د مختلفې هټکنډې استعمالوي، زموږ په دې هېڅ پروا هم نشته. ما ورته هلته ووایي راشه ما مطلب دا چې څه کوئ ما وهئ څه کوئ، زموږ به دا د عمران خان پیغام چې دا به کور کور ته رسو او هغه مختلف پراپګنډې هم کوي په میډیا. د دې نه علاوه هغه مطلب دا چې یاره یو په زول غونته خبرې هم کوي په سوشل میډیا. به تاسو کتلي موږ د هغو په شان سپک نه یو او نه موږ په دغه خبرو پروا شته او موږ د عمران خان دپاره جدوجهد کوو او روان به یو او دا زموږ دپاره ډېرې معمولي خبرې دي او دی چې څومره زور لګی دی د خپل شکست لیدلی دی د خیره سره چې یاره دې قبضه مافیا له موږ شکست ورکوو نو دی به انشاءالله دا نور ورځې چې روان دي د دې نه به دی نور هم تیزېږي. خو موږ سر ټیټولو والا نه یو، زموږ خان صاحب سر نه دی ټیټ کړی، زموږ دپاره یو رول ماډل دی او موږ د هغه ورکران او موږ د هغه سپایان یو. چېرته به موږ ونه شي چې یاره په دې هتکنډو موږ ویرېږو. بل جی د کمپاین یو روان دی د خلکو خواله به ځئ، نو د پی کې 7 اولس چې دی هغه تاسو ته به کم نظر باندې ګوري؟ د پی کې 7 اولس چې دی ما چې څومره تقریبا ټول حلقه ما وکتله نو 95% د عمران خان ورکران دي، سپورټران دي، په دې کې هېڅ شک نشته. او هغو ته چې کوم موږ دوی چې کوم جعلي پراپګنډه کوي او موږ ورته کومه خبره وښایو، موږ ورته خپل پروف وښایو او بیا ورته نوره خبره موږ ښکاره کړو، نو الحمدلله د هغو فل سپورټ زموږ سره دی او انشاءالله تعالی په تاریخ به موږ به دا سیټ ګټو، عمران خان له به په تحفه کې ورکوو. ارشد خان د اولس په حواله باندې د پی کې 7 د اولس په حواله باندې به ستاسو پیغام صحیح؟ زما د پی کې 7 اولس ته دا پیغام دی چې دوستانو او مشرانو او خوږو وروڼو د عمران خان ورکرانو، سپورټرانو او د عمران خان باندې مینو خلکو په عمران خان او د پاکستان تحریک انصاف باندې سخته ده. بین الاقوامي اسټبلیشمنټ، ملکي اسټبلیشمنټ سره د 14 پارټیانو دا عمران خان ته یو شوي دي او د عمران خان مطلب دی د هغې د وجې هغه په جیل کې دی او مختلف حربي استعمالیږي، په هغه باندې په جعلي کیسونو کې سزاګانې خیږي. نو موږ د عمران خان دپاره د میدان ته راوتي یو او موږ میدان ته په دې راووتو چې یاره دا دویم کال روان دی. دلته چې کوم د پاکستان تحریک انصاف مشران ځان ته وایي کوم چې سلیکټډ په امبریلا چې راغلي یا پوپټ چې دي د هغو نه موږ څه احتجاج ولیدو نه د عمران خان دپاره منډه ولیده. نو زموږ دا پیغام دی چې یاره په دې ملک کې چې موږ کوم نه پاکستان دپاره عمران خان اقدامات شروع کړي وو او موږ سلسله شروع کړې وه هغه چې په نیمګړي کې پاتې شوه د دې جابر قوتونو د لاسه، نو هغه ایجنډه به موږ مخکې بیایو. او زما دې عوام ته درخواست دی چې یاره که تاسو امن غواړئ، خوشحالي غواړئ، ترقي غواړئ، په ملک کې عدل انصاف غواړئ، نو په 8 تاریخ باندې د عمران خان د سپایي د ټایګر مرګتیا وکړئ او زمونږ نښه چې دا ریکټ دی او په ریکټ باندې مو ور ولګوئ. ډېره زیاته مننه ارشد خان، خوشحاله اوسئ. جی کتونکو او اورېدونکو دا و ارشد خان خبرې تاسو واورېدلې. کوشش به کوو چې مونږ د نورو امیدوارانو سره هم ملو شو، د هغوی د منشور، د هغوی د ووټ په حواله باندې د کمپین او د هغوی را روان انتخاب په حواله باندې د هغوی سوچ او فکر تاسو ته وړاندې کړو، تاسو سره یې شریک کړو. مننه، خوشحاله اوسئ.